د منزل په لور د چا سره سلا شم، نه مې رور را سره ځي نه مې ورارځي. د دې نورو خلکو خپله خوښه، خو د یو سړي ته سوال وکړي چې نه ځي. او اقبال من لالا دغه هم وایي چې په اشارو خبرې مه کوه، خبرې کوه یاره خواږه کاتک کوه، خبرې کوه. پلار به مې وی چې زړه د هېچ چا سره مه بدوه، د ټولو خلکو سره ښه کوه، خبرې کوه. ما نه د مور مې دا یوه خبره نه هېرېږي، عادت ته پلار او د نیکه کوه، خبرې کوه. اقبال داسې د خپل سوري نه هم مه یېرېږه، کلي ته خیر دی، تله راتله کوه، خبرې کوه. هسې خو جنګ په ټوله ځمکه جنګ دی، که نه کابل نه تر اټکه جنګ دی، چې دردانې یې پکې وبیللې د هغې خلکو په پنجکه جنګ دی. نه نو دا ته په کومه نظریه ولاړې، په څه خبره دی هلکه جنګ دی. دا چې د کوچو په پیړو لویږي، موږ به کړي خلاص د خپل سوکړکه جنګ دی. اقبال پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنګ دی.